شروع کوم په نامه د خدای چې بخونکی او مهربانه دی. په دې حال کې ناست زما د پارټۍ مرکزي او صوبایي مشرانو او دلته ناستو زما خویندو او زما ملګرو، السلام علیکم. دا نظم ما ولې راوړی دی؟ لږه خبره به وکړم، خو د هغې نه مخکې زه خپلو د مرکزي او صوبایي قیادت ته دوه درخواستونه کوم. یو درخواست مې دا دی چې دا ډېره د خوشحالۍ خبره چې زما پورې هم چې د ادب او لوست سره تعلق لرم، د سهیل ډاکټر سهیل ډېر زیات مشکور یم چې د 2 کلن د باچا خان پیروکار نن په صحیح معنو کې د بابړې د واقعاتو او د تاریخ نه خبر شو. نو درخواست مې دا دی چې هغوی به په خپل د باچا خان د چیر د لاندې دا کار کوي، خو تاریخ او سیاست موږ سره دی او د باچا خان او د ولی خان پیروکار او وارثان دلته ناست دي. درخواست مې دا دی چې دغه واقعاتو دپاره یو کمیټي جوړه کړئ چې موږ خپل د خپلو دوستانو مشرانو او کشرانو نه د دغې زخمیانو، د دغې خوږو او د دغې شهیدانو پرستونه راوغواړو، دغې کمیټۍ ته حواله کړو، دا چاپ کړو، دا زر کتابه چاپ کړئ، د باچا خان د ادنا پیروکار په حیثیت باندې به د دې پیسې زه ورکړم. دویم درخواست مې دا دی چې موږ دلته نن ناست یو، د افغانستان په ورځو کې د دې ځای د ملګرو او د خپلو دوستانو په حیثیت باندې موږ هغې خپلو پروګرامونو ته غواړي. دا ورځ د شهیدانو ورځ، دا د ټولو پښتنو ورځ ده. قیادت ته مې درخواست دا دی چې په داسې وقوع چې موږ خپل ملګري راغواړو، د هغوی دلته زموږ سره سفارت موجود دی، په کار ده چې موږ هغوی ته دعوت ورکړو، هغوی هم دلته ناست دي، دا به د هغو نمایندګان وي، دا به زموږ وروڼه وي او زموږ د خبر او تاریخ نه به هغوی هم زموږ د ژبو نه خبرې. دا زما دویم درخواست دی. درېیمه خبره چې تاسو ته کوم دا نظم، دا د 1985 د 12 اګست هغه ورځ ده چې زه یو پوځي عدالت 14 کاله قید کړی. ما سره زموږ د ملګري یو ورور هم په قید کې و چې په هغه وخت کې زموږ د عوامي اشتراک پارټۍ جنرال سیکرټري اوس نه دی. جیل ته راغی، خپل ورور حمید الله ته ما ته یې وویل چې خبره مې کړې ده، تاسو په موقع باندې دستخط وکړئ، دا د 14 کالو سزا به دواړو ته معاف شي. د هغه ورور حمید الله په موقع یې ګوته ولګوله، په دلته ګورنرو خدای حاضر ناظر کوم تاسو د ملګري په حیثیت باندې چې ما په خپله لفافه کې په 12 اګست باندې په دلخ ته چې د دې ځای ګورنرو مو د دې ځای د ټولو واکدارو دا خط هغه ته په لفافه کې لېږلی و، په بدل کې سزا مې بحال پاتې شوه او په جیل کې ماله 45 کورې راکړي. او دا نظم هغه نظم دی چې د جیل نه ووتم، زه کور ته نه یم تللی، زه د خپل رهبر کور ته ولی باغ ته چې باچا خان زه په جیل کې وفات شوی دواله لاړم او ما ولی خان ته وویل چې بابا ما د جیل د خپلو قربانونو علاوه د بابړو د شهیدانو په دغه کې دا د جیل نه دا تحفه راوړې ده، دا نظم ما خان عبدالولي خان له هم ورکړی دی. نن تاسو د دې مستحق یې، تاسو ته یې اورول غواړم. هغه دا دی چې زوړ تاریخ اوښتی دی، زوړ تاریخ اوښتی دی، بیا دنیا بدله شوه، لوی ظلمت راغلی دی، سور قیامت راغلی دی. نن په دې بابړه کې نوې کربلا وشوه، لویه ناروا وشوه، لوی ظلمت راغلی دی، سور قیامت راغلی دی. نن په دې بابړه کې نوې کربلا وشوه، لویه ناروا وشوه. هلته حسینیان مړه دي، دلته کې ځوانان مړه دي، جونه بوډاګان مړه دي، دلته د قرآن په سر ښځې شهیدانې شوې، ګل بچوړي به پراته، ګل بچوړي مړه پراته،
سپین پړونی سره پراته وینو کې ویښته پراته ګل بچوړي مړه پراته سپین پړونی سره پراته وینو کې ویښته پراته دلته قرآنونه هم ځای په ځای خواره پراته مړه شو په سلګونو کې خوږ شو په زرګونو کې هم بندخانې ته ځي هم ته جرمانې اخلي هم بندخانې ته ځي هم ته جرمانې اخلي هلته کې یزید ظالم هلته کې یزید ظالم دلته کشمیري قیوم دا قتلونه کړي دي دا ظلمونه کړي دي هلته کې یزید ظالم دلته کشمیري قیوم دا قتلونه کړي دي دا ظلمونه کړي دي پاک الله یې نه بخي او دا تاریخ یې نه بخي پاک الله یې نه بخي دا تاریخ یې نه بخي وایي پښتانه بچي ما تخپل شهید لیکه سور ساده سپارلی دی او دا سبق ښودلی دی وای پښتانه بچي ما تخپل لیکه شهید سور صادر پرېښودی دی دا سبق ښودلی دی یو قدم او یو آواز یو لیډر او یو نشان لر او بر شریک شیوار ټول شهیدان زنده باد لر ولی خان زنده باد فخر افغان زنده باد فخر افغان زنده باد